د هیواد او هیوادوالو ته چې راځي غمرازي لپاره لاسنیوي لپاره چې څومره سړی زحمت وګالي دا لا کمه ده ځکه چې موږ او تاسو هیوادوال ډېر زیات رنځ لیدلی دی نو زه خوشحاله یم چې راغلی یم د دوی د غمرازي لپاره او الله پاک دا توانایي او دا قدرت راکړي چې زه راسم د دوی د پوښتنې لپاره. ډېر زیات د خفګان مقام دی زما په زړه کې یو ارمان او یو ډریم او یو سوچ و چې زه وطن ته لاړ شم نو زه به نورستان ته چکر لځم ځکه نورستان موږ ډېر زیات اورېدلی او ډېر زیات کتلی و په ویډیوګانو کې دا زما یو ارمان و خو بدبختانه دلته داسې وشوله چې سیلاب او یو دغه داسې رالی یو آفت رالی چې زموږ خوشحالي نه موږ د خفګان په موقع کې رالو. نو یوازینۍ ستونزه دلته نورې مرستې شوې وې هغه د برق وه چې د هغې په تړاو باندې زموږ ملګري شفیق جوهر را سره اړیکه وکړه چې زموږ ستاسو یو وردګ ورور یو نړیوال تجار چې د الکشان جمالزي په نوم باندې نړیوال شرکت لري او رهبري غړی چې دی ښاغلی مشعل جمالزی صاحب دی نو هغه یې په مخ باندې وړي نو سل چراغونه چې په نړیوال سټنډرډ برابر او ډېر لوی چراغونه دي انشاءالله دغه ښار کوم برق چې نشته او دغه نږدې کلي چې کومو ته ورانی رسېدلی دی انشاءالله دا ټول روښانه کولی شي. تاسو داسې پلان نه و کړی چې مثال داسې خوړ ځای کې مو داسې یو تعمیر اچول داسې مو فکر نه و کړی چې نه خوړ راځي مخکې خلکو کیسې کولې وایي دلته خوړ راځي خو موږ وویل چې زه الله پاک رحمي باچا دی دلته نور تعمیرونه مخکې جوړ شوي وو دا شولې چې څه د نورو حال یې هر څه به زموږ ځایونه هم دغه شان د خاورو ایرو سره ډک شو دې څنګ کې مې دوکان و تقریبا د 15 میلیونه شاوخوا سرمایه مې لرله پکې دوکان مې دا شولې هغه هر څه اوبه یې وړو اوبو سره خړوبه شو. جناب محمد اصیل هستم نماینده بنیاد خیریه دشینه. قسمی که همه ما شما در جریان هستیم طی چند روز اخیر در ولایت‌های مختلف کشور شاهد سیلاب‌ها بودیم به ویژه در ولایت زیبای نورستان که از اثر سیلاب‌ها هموطنان ما یک تعداد شهید شدند، یک تعداد زخمی شدند و تعداد هم تا هنوز ناپدید هستند و ما در ادامه به برنامه مساعدتی خویش به عنوان اعضای رسالت انسانی اسلامی و ملی ما خواستیم در این قسم یک روز سخت در کنار هموطنان ما باشیم. اساسي زموږ هدف دا دی چې کوم شهیدان چې د خاورو لاندې دي دا وباسو د هغې نه وروسته به انشاءالله چې کوم ځایونو کې خپلونه مو تخریب شوي دي هغه دپاره به هم انشاءالله عملي اقدام به کوو. دوستانو زما څنګ کې استاد محترم مومن صاحب هم نورستان ته پرون ته اوس لکه چې راورسېده نو مومن صاحب په لاره کې هم ستړی شوی اوسي ځکه لاره ډېره خراب هم ده نو مومن صاحب تاسو دغه پېښې ته هم راغلی خواخوږۍ ته هم راغلی د خپله خبر دې موږ سره شریک لومړی خو له تاسو نه ډېره مننه کوم او د نورستان متدینه او قدرمن خلکو ته تسلیت وړاندې کوم ځکه یو طبیعي غمیزه وه په دوی باندې راغله الله پاک دې باقي موږ او تاسو له غمه وساتي او لکه څنګه چې ګورو ډېر ځایونه یې وران کړي هم دي موږ هېوادوال متضرره شوي دي په لاره خو یو څه جوړه شوې ده خو لاره ډېره خرابه هم ده ولې دا د هېواد او هېوادوالو ته چې راځي غمرازي لپاره لاسنیوي لپاره چې څومره سړی زحمت وګالي دا لا کمه ده ځکه چې موږ او تاسو هېوادوال ډېر زیات رنځ لیدلی دی نو زه خوشحاله یم چې راغلی یم د دوی د غمرازي لپاره او الله پاک دا توانایي او دا قدرت راکړي چې زه راسم د دوی د پوښتنې لپاره نو نن زه راغلمه لومړی خو به د دوی سره یو غمرازي وکړو وبه ګورو چې څومره کولی شو د دوی سره مرسته وکړو څومره شهیدان لرو څومره ټپیان لرو هغه به انشاءالله وکړو. بالکل استاد محترم تاسو دغه پېښه چې دا په سوشل میډیا کې لکه نه خو داسې اوس چې عملا په سترګو ولیدله دا څنګه یو ارزیابي کوي دا پېښه چې ده دې کې خو شک نشته ده چې ډېر ځایونه یې وران کړي دي او ډېر خطرناک او وحشتناکه سیل و
الله پاک دې بیا په دغسې ځای نه راولي ځکه زه نورستان ته یو 2 کاله مخکې راغلی وم دغه ځای ډېر ښایسته ځای و خو اوس بدبختانه د غمیزه چې راغلی ده ډېر زیات خراب شوی او زموږ او تاسو هېوادوال هم متضرر شوي دي نو زه له ټولو خیریه بنسټونو نه زموږ ملي سوداګرو څخه په بهرمېشتو هېوادوالو باندې غږ کوم چې دا یو وخت ده زموږ او تاسو د هېوادوالو لاسنیوی وکړي لکه څنګه چې د تل په څېر یې لاسنیوی کړی هر ولایتو کې چې غمیزې راغلي دي الحمدلله زموږ هېوادوالو لاسنیوی کړی او انشاءالله د نورستان د خلکو لاسنیوی به هم کېږي. ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ الله دې عزت کړي ډېره مننه چې وخت راکړی خوشحاله اوسئ دوستانو له موږ سره پاتې شه نور دوستان څخه هم غږ وکړو په پای زموږ اړتیا وکړي نورستان دی نورستان کې زموږ د وطن یو ښکلی ځوان چې د همیشه د ورزش د لارې مثبت پیغامونه وړاندې کړي دي ټولنې ته نن خوشبختي خبره دا ده چې ما سره ریال کمانډو محمد جان او ابای جان او د دې هغه بل ورور چې تاسو به شاید نه لیدلی نو راسه ده ډېره تاسو ته ښه راغلاست وایم کمانډو صاحب نو ډېر د تاسو چې دلته راغلی د نورستان خلکو د دغه همدردۍ لپاره نو ډېر خوشحاله شوم په دې او تاسو هم ویلو چې موږ نورستان ته ځو هلته به تمرینونه کوو خو متاسفانه تاسو په داسې یو ماحول کې راغلی د خپل دغه پیغام هم که دغه لیدونکو سره کړئ ډېره مننه کوم ستاسو د ټولو وطندارانو د ټول افغانستان او په خاصه توګه د نورستان چې کوم د ځپلی شوي خلک دي د دې یوه نړۍ مننه چې بیا هم موږ ته راټول شو شاید موږ د دې دپاره یوه خوشحالي او یو ښه پیغام ډېر زیات د خفګان مقام دی زما په زړه کې یو ارمان او یو ډریم او یو سوچ و چې زه وطن ته لاړ شم نو زه به نورستان ته چکر له ځم ځکه نورستان موږ ډېر زیات اورېدلی او ډېر زیات کتلی او په ویډیوګانو کې دا زما یو ارمان و خو بدبختانه دلته داسې وشوله چې سیلاب او یو دغه داسې رالی یو افت رالی چې زموږ خوشحالي نه موږ د خفګان په موقع کې رالو بس کم چې نړیوالې موسسې دي یا چې کوم شتمن خلک دي په هغې باندې دغه غږ کوم چې په دې کې بلا شهیدان شوي دي په دې کې بلا خلک زخمیان شوي دي د بلا خلکو کورونه پکې وران شوي دي د خلکو دوکانونه روزګارونه خراب شوي دي نو که تاسو څه لرئ او څه درسره یئ نو دا خلک مستحق دي د دوی سره مرسته وکړي خوشحاله اوسئ جنه دا ابای جان نه به مې څو خبرې واورو د محمد جان نه به مې څو خبرې واورو هغه بل ورور چې دا هغه په سوشل میډیا کې نه معلومېږي ځکه د هغې نوم به موږ ته معلوم دی حبیب الله صافی نوم دی حبیب الله صافی محمد جان نه به شروع کړم محمد جانه تا هم ویلي وو چې زه به نورستان ته ځم ښکلې ښکلې ویډیوګانې به کوم جمناستیک به کوم نن د خفګان په دې وخت کې راغلی انشاءالله آینده کې دې راځي او دغه خپل دغه تسلیت پیغام دی که دغه نورستان ولس سره شریک کړي موږ ټولو خلکو ته چې راشي دلته نورستان سره مدد وکړي موږ د هلته هم خلکو له پاکستان کې چې نورستان ډېر ښایسته ځای دی او ښایسته دی او موږ چې ولې رالو به څخه افغان ټایم کې رالو موږ ولې لاړ به شو هلته به گیم کوو ویډیوګانې به کوو او چکر به ولګو بس هر څه چې رالو خراب وبولو انشاءالله آینده کې د خیر سره دا جوړ شي د خیر سره نو ابای جانه دوه خبرې به ته هم راته وکړې ابای جانه تاسو هم شاید نورستان د ښکلاګانو تاسو به په پېښور کې هم اورېدلی اوسئ نو نن تاسو داسې یو موقع کې په لومړي ځل لپاره نورستان ته راغلی چې داسې یو خفګان حالت مې ولیده داسې یو حالت مې ولیده دا به لومړي ځل لپاره ستاسو په یو لومړي ځل لپاره به دا حسابېږي چې تاسو په افغانستان کې یو ځای ته ځئ یو ولایت ته هغه هم داسې یو طبیعي فکر راځي دا خپل دغه احساسات یې که موږ سره بیان کړي مننه ستاسو د ټیم نه موږ خو چکر له دوی اراده کړې وه بدمرغه سیلاب راغلی دلته نو د ټولو دلته چې کوم کسان دي ټولو سره به غم کې شریک وو څومره کسان شهیدان شوي دي ټولو ته به دعاګانې کوو کورنۍ خلکو ته یې د زړه صبر غواړو او دلته رالو د دې په غم کې موږ ټول بھرپور شریک یو خوشحاله اوسئ دغه ځینې ستا غږ باندې اوس تجاران ملي سوداګر نړیوال سره دغه موسسې خیریه بنسټونه ټول اوري خپل دغه پیغام د هغوی سره شریک څومره نړیوالې موسسې دي شتمن خلک دي ټولو زموږ دا غږ دی چې دلته کورونه وران شوي دي دوکانونه وران شوي دي ډېر خلک شهیدان شوي دي ډېر زخمیان دي نو د دې سره مالي کومک ضرورت دی څومره کولی شي دې سره خپل بهپور مدد وشي نو ډېره به ښه ډېره مننه کوم صافی صاحب سره به خبرې وکړو مننه الله حبیب الله جان صافی تاسو د فکر کوم تاسو فکر کوم د کمانډو صاحب مشر ورور یاستئ تاسو ننداره کوئ د سوشل میډیا کې نن د یو لوی غم نورستان کوربتوب کوي یعنې مثال نورستان داسې یو حالت دی چې نن دلته غمونه دي دلته شهیدان دي نو دغه تاسو په لومړي ځل لپاره په نورستان ته راغلی
نو داسې یو غمیزه مو داسې یو احساس کوئ. اوله سلامونه نیک هیلې او احترامات تاسو ته ستاسو د چینل لیدونکو ته. اوله تاسو نه ډېره مننه کوم په دې غمګین ماحول کې تاسو د ولس تر څنګ ولاړئ، ډېرې هلې ځلې مو کړې، ډېرې منډې مو وهلې، ډېره مننه. بالکل موږ چې کله هم د پاکستان نه راغلي وو اراده هم دا وه په ننګرهار کې ګرمي مو چې موږ به کورنۍ فامیلي چکر لګوو او نورستان ته لازمي ځو، خو وخت موقع برابره نه شوله. دغه غمیزه پکې راله، ډېره دروند غم و د ټول ولس لپاره، د ټول افغانانو لپاره، خاص کر نورستان د خلکو لپاره. دا یو ډېر ستر غم دی. موږ د ولس سره ولاړ یو، دا زموږ ولس دی او د نورو خلکو نه هم دا خواهش لرم، ارزو لرم، کوم شتمن خلک دي، کوم انجیوز دي، دې ته طبي امداد ضرورت دی، دې ته مالي امداد ضرورت دی، دې ته د هر قسم امداد ضرورت دی. نو څومره چې خلک دي داخل کې دي، خارج کې دي او څه ناڅه وس لري، په هغې مې غږ دی چې راشي او خپل کومک وکړي، لږه که ډېری، که نور هېڅ هم نشي کولی دلته راشي، دې ولس ته شا ورلېږي، تسلي ورکړي، ډاډګرنه ورکړي، ځکه موږ د افغانستان خلک ټول یو ولس یو، ټول خلک یو، نو باید یو بل سره په غم کې په ښادۍ کې شریک شو. ډېره مننه کوم. سلامت علیم جان، ډېره مننه کوم صفای صاحب. محمد جان سانه هم مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. دوستانو د دې پیښه ده، نو تاسو ما سره هغه ویډیوګانې وګورئ. نو صفای صاحب هم خبرې وکړلې، مصطفی د کورنۍ سره ولاړه سو. نو دوی هم غوښتنه دا ده چې په هغه لوبغاړي چې د کرکټ په ډګر کې، که د فوټبال په ډګر کې دي، پیسې لري، نو خپل همدغه وخت دی، نو خپل دغه وطنداران سره لاسنیوی وکړئ او کوشش وکړئ. دلته ډېره تاوان دوی کړی ده. اکثریت هم چې دي دلته چې دا خلک دي، اکثریت یې کونړیان دي چې راغلي نورستان خلکو لپاره زموږ تاسو لپاره خدمت کوي. نو هیله مې دا ده چې خپل دغه ورځ دوی سره مه سپموئ. ډېره مننه کوم. نورستان ولایت پارون ښار کې چې کومه غمیزه تېره شوه، سیلاب راغلی و، تر ټولو لویه ستونزه چې په دې پارون ښار کې موږ دا 2 شپې چې اوس دلته یاستو در سترګو کېږي، عمومي برق مطلقا نشته، بیخي برق په نورستان کې نشته چې برق اوسي. نو خوشبختانه زموږ ورور چې هغوی مرسته دې ځای ته راورسوله، نو زموږ ذبیح الله جان ارمان ورور مرسته رسولې ده چې پوښتنه به وکړو چې دا مرسته چا کړې ده او چیرې راوړې دي چې د پارون د ښار لپاره. ذبیح الله جانه سلامونه. عطا جانه سلامونه تا ته، ستاسو د یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته. ویاړو در باندې چې په دغه کم شرایط کې او په داسې سخت حالات کې ځان په دې ځای پورې رسولی او دلته د سره مخ شو. خوشحاله اوسې ذبیح الله جان. خو داسې ده چې موږ مخکې راغلی ذبیح الله جان اوس راورسېده، دا لاره د نورستان ډېره خرابه ده، نو سړی هم د همداسې قورنې معلومېږي. مننه ورورو، رښتیا هم لاره خرابه ده، موټر یو څه ټیټ و لګېدلو. نو دا چې د دغې ښار ښکلاګانې او رڼاګانې الله پاک په تیارو بدله کړې ده، د الله تعالی د الله جل جلاله له طرفه دي. نو یوازینۍ ستونزه دلته نورې مرستې شوې وې، هغه د برق وه چې د هغې په تړاو باندې زموږ ملګري شفیق جوهر را سره اړیکه وکړه چې زموږ ستاسو یو وردګ ورور، یو نړیوال تجار چې د الکشان جمالزي په نوم باندې نړیوال شرکت لري او رهبري غړی چې دی ښاغلی مشعل جمالزی صاحب دی، نو هغه یې په مخ باندې وړي. نو 100 چراغونه چې په نړیوال سټنډرډ برابر او ډېر لوی چراغونه دي، انشاءالله دغه ښار کوم برق چې نشته او دغه نږدې کلي چې کومو ته ورانی رسېدلی دی، انشاءالله دا ټول روښانه کولی شي. نو هغه مو ته دغو ځای پورې راورسول، نو انشاءالله توضیح به کړو. دوستانو زموږ وردګ تجار مشعل جمالزی ورور چې د نورستان دغه ښکلاګانې چې شپې خانه تیاره وي، نو دوی دغه ښار د ښکلاګانو لپاره چې بېرته د شپې خانه اما خپل ښکلا بېرته لاسته راوړي، نو سولر دا برقونه یې راوړي دي. دلته خو برق هم نشته، دا سولري دی فکر. لا نیکه مرغه دغه ګروپونه چې دي داسې یو خاصیت لري چې وینې سولر دی، تاسو ته بهتره معلومیږي. یو طرف یې سولر دی او بل طرف یې ګروپونه دي. کله چې د ورځې چارج شي نو انشاءالله بیا سبا سهاره پورې به روښانه پاتې کېږي او ښه په نړیوال سټنډرډ لوړ ګروپونه دي. انشاءالله رحمان دغه تیارې به ورباندې رڼا شي. بلکل. څو دانې دې راوړي دغه؟ دا خو مجموعاً ټول 100 دانې دي. 100 دانې انشاءالله 100 دانې دا بسته نورستان دغه ښار لپاره بس کېږي، حتی زیاپه به هم شي. نو موږ د جمالزي څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د وردګو په نمایندګۍ زموږ دغه نورستان ولایت چې لرې ولسوالۍ ولایت ده او ډېر لرې لاره هم ده، لارې سختې دي زموږ دغه ښکلاګانو لپاره چې دلته برق هغه سیستم ټول له منځه تللی و. نو دا یو خوشبختۍ خبره چې بېرته هغه موږ ښار روښانه کېږي. خوشحاله اوسئ ارمان جان، سلامت اوسئ، ډېره مننه کوو. سلامت. مننه.
ولاړ سو چې مصر مالک ده او مکمل دا اتاقونه زیرزمین تر خولې پورې ډک دي. سلام وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله. ښه انشاءالله جوړ. د کونړ ولایت څخه عمران جانه دغه سپوږمۍ هوټل وایستا ده رښتیا ده؟ الحمدلله دا زما د الله را کړی و بس الله پته رامنې راغلی ستا موږ دې سپوږمۍ هوټل جوړولو ته کلي کې کم ځمکه وه پټی و هغه مو ته خرڅ کړو نو موږ پلار داسې یو ځای خرڅ هغه هم نسو خوړو راباد هم کړو پټی پوله هر څه مو ته خرڅ کړو او داسې یو تعمیر هم دې جوړ کړو بس د الله پته ورغلی الحمدلله سرونه هم دې بد شو هغه هم بد شو خو ځایونه هم دغه شانې د خاورې ورو سره ډک شو دې څنګ کې مې دوکان و تقریبا د 15 میلیونه شاوخوا سرمایه مې لرله پکې دوکان مې و دا شولې هغه هر څه اوبه یوړو اوبو سره خړوبه شو مونږ ولیده دغه یوه پوښتنه چې کوي تاسو داسې پلان نه و کړی چې مثال داسې خوړ ځای کې مو داسې یو تعمیر اچول داسې مو فکر نه و کړی چې نه خوړ راځي مخکې خلکو کیسې کولې وایي دلته خړ راځي خو موږ وویله چې زه الله پاک رحمي باچا دی دلته نور تعمیرونه مخکې جوړ شوي وو دا شولې چې څه د نورو حال یې هر څه به زموږ وي چې کیسې راته چا نه وې کړې چې داسې یو هیبتناک یو وحشتناک داسې خوړ راځي خو دا د الله د خوا نه ده دا د الله لپاره د الله د خوا نه راغلی و دغه کې اوس راته وایي دغه کې څو اتاقونه لاندې ول دغه معلومات که راته راکړي دلته په یو سیټ باندې 8 اتاقه دې سیټ باندې او 8 اتاقه دې سیټ باندې دا شولې دلته دا سنټر و د موسسو ته هم دا اتاقونه ورکړي وو دلته انسیارو موسسې په نامه و هغې ته هم دا سنټر دپاره هغې د خیاطۍ یو سنټر و هغې ته هم دا اتاقونه ورکړي وو شاګردانو ته به د خیاطۍ سنټر ښوده خو یو ناڅاپه د وحشت اواز یو هیبتناک اواز شو چې څوک په دوکان کې پاتې شو هغه دوکان سره لاړه غر شو چې څوک په اتاق کې پاتې هغه دوکان سره غر شو اتاق کې اوس تاسو معلومیږي چې څو نفره به وي دا ځایونه ډک دي هېڅ معلومات نه کېږي دا شي چې دا سکواټرې راوزګار شي او دا ځایونه راتش کړي نو دلته خلک شته دی شر پاتې نه دی دا ځای دا دوستانو ګورئ دا مکمله خولې پورې ډک ده نو پرون هم تاسو هم ولیدل دا اوس کوټور لګیا دی کار کوي دې څنګ کې هغه لیلې هم ده نو لیلې هم مکمله خولې پورې ډک ده خوشحاله اوسئ وروره بس الله پاک تاسو ته اجرونه درکړي خدای پاک تاسو ته عوضونه درکړي واقعا ډېر لوی غم ده او ځکه ستاسو ټوله سرمایه پکې باندې او ټولو کار هم همدلته و خدای تا ته اجرونه درکړي امارت اسلامي نه او د نورو مؤسساتو نه مو دا غوږ دی دا خواهش دی او دا مرزو ده چې تر څو موږ سره مرستې وکړي کومکونه وکړي چې موږ تر څو دلته خپله سرمایه‌ګذاري مخته یوسو او په خپلو پښو باندې ودرېږو انشاءالله ستاسو موږ دا غږ رسوو خوشحاله سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو موږ سره پاتې شه نورو هغه ځایو ته هم ځو او تر پایه زحمت یې وکړو دوستای عزیز ما در ولایت زیبای نورستان شهر پارون هستیم شما معلوم است که سیلاب‌های اخیر در کشور بالخصوص در ولایت زیبای نورستان شهر پارون خسارات به مردم وارد کرد که دیگه خوشبختانه که ما یک پیشتر یک موتر دیدیم که شرکت بشیر نوید که وام هم به مردم آسیب هم کمک‌های خود رساندند تیمش هستند دیگه همراه تیمش است صحبت خواهد کردیم سلام بیادر جان علیکم سلام خوب است انشالله و می دوستا اول خود یک معرفی کنی و درباره زمین کمک‌هایتان گریم معلومات بسم الله الرحمن الرحیم سلام دارم خدمت بیننده شما انجینر محمد اصیل هستم نماینده بنیاد خیریه دشینری قسمی که همه ما شما در جریان هستیم طی چند روز اخیر در ولایت‌های مختلف کشور شاهد سیلاب‌ها بودیم به ویژه در ولایت زیبای نورستان که از اثر این سیلاب‌ها هموطنهای ما یک تعداد شهید شدن یک تعداد زخمی شدن و تعداد هم تا هنوز ناپدید هستند و ما در ادامه و برنامه‌های مساعدتی خویش به عنوان اعضای رسالت انسانی اسلامی و ملی ما خواستیم در این قسم یک روز سخت به کنار هموطنهای ما باشیم. بخیر باشی سلامت باشی شما خوش آمدید به نورستان چون شما بار اولتان است
دیگه وضعیت رو هم یک ذره خراب بود، خستم شده خواب باشه دیگه، تکلیفاتون زیاد ببخشید. خواهش میکنم، وظیفه ما است. بخیر باش، سلامت باش. تشکر، بخیر باش، سلامت باش. هموطنان عزیز، این حالا وقت ازی است که ما در پالوی هموطنان خودستاد باشیم. از هر قوم هستیم، از هر جای هستیم، در پالوی وطندارای خودستاد شیم. امروز روزش است، باید دست مردم نورستان خود را بگیریم، چون اکثریت مردم خیلی توانهای هنگفتی کردن که شما چون تصویر میبینید. ما با شما دیگه جایش هم نشان میدیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستانو، موږ په نورستان ښار پارون کې هستو. نو ما سره پسند کې د نورستان ولایت د قواعد عامې ریاست رئیس صاحب احمد نبی عادل او چې د خدماتي کمیټې مسؤلیت هم د دې په غاړه ده. رئیس صاحب ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه. دغه تاسو اوس خدماتي کمیټه هم ستاسو په غاړه ده، کومو برخه کې مو اوسه پورې خدمات وړاندې کړي دي؟ که دغه راته معلومات کړئ. مننه وروره، اول تاسو نه هم مننه چې دلته رالی او موږ ته وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. جزاک الله خیره. دلته کله چې دا مشکلات پیښیږي، د ډېر خطرناک سیلاب راځي، نو زر تر زره موږ خپل د ریاست زموږ په اختیار کې چې څه ماشینري دی هغه په ساحه کې راولو. نو دا عمومي لار د ولایت همدغه شانته د ولایت مقام او د مختلف ریاستونو لار بندیږي. نو عملا موږ په کار باندې زموږ خپل ماشینري واچول، نو لارې صفا کړه. بیا وروسته مشکلات لږ ډېر وو، نو زموږ دلته شرکت دی بلال طواب، هغې سره مې هماهنګي وکړه، هغې هم ماشین راویلېږله. نو بیا وروسته ولایت مقام په هماهنګي باندې کمیټه جوړېږي، غټ کمیټه د حاج معاون صاحب په مشرۍ. نو هغې کې درې کمیټې جوړېږي. یو کمیټه چې دی زموږ د مشرۍ باندې حاج معاون صاحب موږ ته خدمت راوسپارل. نو د هغې په اساس باندې الحمدلله اول عمومي مسیر وصلول، او دویم قدم کې چې دی دلته کوم زموږ ورونه چې شهیدان شوي دي خاور لاندې دي، د تعمیرونو لاندې وو، د هغې اجساد ویستل چې الحمدلله تر ډېر حده پورې څومره چې شهیدان ورونه چې پاتې شوي په خاور لاندې هغه ویستل. نور هم کارونه اوس په جریان کې دي، لاندې د مکمل زموږ ادارات او د خلکو کورونه د مخ خطر کې وو، نو هغې دپاره هم ماشینري په اماده کړي دي. نو لګیا یو الحمدلله کارونه ډېر په چټکتیا سره روان دي، مختلف ماشینري دي چې کار یې په جریان کې دی. چې دغه د اوساس مربوط چې دی دغه پل پلچک او دغه تعمیرونه کې اوس دلته خو ټول تعمیرونه مارکیټونه ټول وران شوي دي، حتی د ښاروالۍ هغه ریاست هم وران شوی ده. زموږ څنګه کو دغه یوازینی پل چې به خلک پرې رفت آمد کې دغه به سر چې پلونه ول هغه ټول ویجاړ شوي. د دوی لپاره کوم پلان بیا په نظر کې شته؟ مننه وروره. او دلته درې څلور پلونه همدغه شانته کاملا تخریب شوي دي. نو هغې دپاره عاجلا دا لار هم موږ وصل کړو، د ولایت مقام سره چې کوم پل ختم کړی تخریب کړی هغه وصل کړی دی. نو داسې خاص اوبه نشته اوس فلحال، نو دغه کړی دی. نو اخوا د څارنوالۍ او د تعقیب نظارت ریاست او نور ریاستونو طرف ته کلي ده، یو غټ کلي ده، نو هغه طرف لا فلحال کار نه دی شروع کړی. انشاءالله په هغې باندې به هم اقدام کوو. دلته اوس اساسي زموږ هدف دا دی چې کوم شهیدان چې د خاور لاندې دي دا وباسو. هغې نه وروسته به انشاءالله چې کوم ځایونو کې پلونه مو تخریب شوي دي هغې دپاره به هم انشاءالله عملي اقدام وکړو. تاسو ویل شهیدانو په اړه تر اوسه پورې څومره دغه شهیدان زموږ افغانان ورونه دلته شهیدان شوي دي؟ دغه په اړه که لږ معلومات راکړي. اوس هم یا شته دي ستاسو په نظر په دې مارکیټونو کې؟ نو داسې ده چې دلته دوه درې باډیګارډان د ښاروال صاحب لا اوسه پورې معلوم نه دي. نو کوم اتاق کې چې هغه مکمل مو وکتل، نو اوس دا په خپل تاسو وینئ هغه ساحه ده، نو هلته هم ماشینري لګیا کړې دي، خپل ورثه دلته موږ سره حضور لري. همدغه شانته یو چې دی زموږ د باغلان د فکر کوم دلته ننبوي وو، زموږ ورور جوزجان ده، د جوزجان. نو هغه ورور هم احتمال ډېر د ښاروالۍ لاندې چې د دوکانونو هلته په هغې باندې هم کار په جریان کې ده، دوه درې ماشینونه هلته لګیا کړي دي. نور هم اجساد شته، خو د هغې ورثو له موږ سره تماس نه دی نیولی. نو کوشش کوو چې موږ د اجساد پیدا کړو او خپل ورثو ته وسپارو. بالکل. دغه زموږ دغه سپوږمۍ هوټل چې دغه لاندې تاقوي مکمله ډکه ده، هغې تر اوسه پورې بیخي لاس نه ده وړی. هغې لپاره هم کوم پلان شته؟ شته دی خامخا. اوس دا خو د بشري مرستو ضرورت دی، نو خامخا همدا هوټل څه اندازه دا بچ شوی دی. دلته فکر کوم یو زنانه و همدغه شانته بل ورور و، نو هغې د فضل سره بچ شوي دي.
نو مکمل تامینونه تخریب شوي دي همدغه دا یې پاتې ده انشاءالله په دې باندې به هم کار په کار به شو انشاءالله دا به هم صفایي وشي. بالکل ډېره مننه کوم. اخره پوښتنه به دا راوکړو چې موسسې هم راغللې، به خیریه بنسټونه هم راغلل، دولت هم همکاري وکړله، هلمند څخه هم تجار مرسته وکړله. دغه شهیدان چې ول، دغه دکانداران چې ول، دغه زیانمن شوي وو، د موټر هم پکې خراب شوي، دوی لپاره مرسته ورسته که ونه رسته؟ نو فکر کوم مرسته هو اکثر هغه کم چې شهیدان دي، کم ورونه چې دلته زیانمن شوي دي، تاوانونه یې لیدل دي، رسېدل دی او نور هم ډېر ورونه لا پاتې دي چې هغې ته هغه مستحق دي. نو هغه به هم انشاءالله د خپل ترتیب سره هغې ته به هم خپل هغه عریضې به کوي، هغه خپل مشکلات به ولایت مقام سره جریان کړي چې بیا کمیټې سره نو هغې په طریق باندې چې انشاءالله هغې ته به مرسته رسېږي. ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. الله دې عزت وکړي. کوم سیلاب چې راغلی و په دلته په نورستان کې، هغه د هلکان له امله خوشبخته نه چې څوک پکې نه ول، نو خوشبختۍ خبره ده چې څوک پکې نه ول، محصلین رخصت ول، ټول تللي ول، نو یوازې هماغه ودانۍ ویجاړه شوې ده خوشبختانه، محصلین پکې نه دي ژوبل شوي. انشاءالله هغه به هم جوړ شي. چې دوه درې ځایه دا سیلاب راوتی و، تر ټولو خراب ځای چې و، خراب کړی ځای چې و، هغه دغه د ولایت سره و، همدغه بازار و، نو چې دا وران شوی و، خدای پاک هغه شهیدانو ته جنتونه ورکړي او خدای هغه بازماندگان ته صبر جمیل ورکړي. چا چې تاوان کړی مارکیټونه دکانونه وران شوي دي، نو د بنیاد خیریه بنسټونو څخه، د تجاران څخه، د لوبغاړو څخه غواړو چې سرمایه‌داران څخه زموږ د دغه وطندارانو لاسنیوی وکړي. تر بیا چې زه عطاالله وردک له ابدارۍ څخه ستاسو درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو خدای بخښونکی الله سپارم، د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ.